درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د نن ورځې مهمه واقعي حوادثې ډیر په لنډو کې ځان ترې خبر کړئ. پرویز مشرف پاکستان پلازمینې اسلام آباد کې ځانګړې محکمې په خپل تازه پریکړه کې ویلي ک متقاعد جنرال پرویز مشرف له اعدام مخکې مړ شو، جسد یې باید 3 ورځې اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ ته نږدې په ډیچو کې راوځوړل شي. غنی ولسمشر غنی وایي له دې وروسته ګاونډیان زموږ له اوبو څخه وړیا ګټه نشي اخیستلی او نه به هم د اوبو اوږدمهالي تړونونه وکړو. ټاکنو کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د بیا شمیرنې په لړ کې د 11 ولایتونو رایې شمیرل شوي دي او د پاتې 3 ولایتونو بدخشان، فاریاب او بغلان ولایتونو پایلې به هم نن ماښام ته بشپړې شي او مرکزي ډیټابیس ته به ورسول شي. کابل ښار په 5مه امنیتي حوزه کې د ماین چاودنې 3 تن مرجوب لاړولې ده. د سعودي عربستان امنیتي چارواکي رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د مکې معظمې ښار ته ورڅیرمه په غرونو کې 80 پاکستاني کارګر نیولي دي. بنگلاديش کرکټ بورډ د پاکستان کرکټ بورډ هغه وختونه په کلکه رد کړه چې بنگلاديشي لوبډلې د پاکستان له دوی سره ټیسټ لوبو سیریز ترسره کړې. په غزنی کې میشت سیکان افغان حکومت تورنوي چې د مذهبي ودانیو او عبادت ځایو په ساتنو کې پاملرنه نه کوي. هغوی وایي په غزنی ښار کې د بابا فرناد په نوم مشهور عبادت ځای چې یو تاریخي آباده هم ده د نړیدو له ګواښ سره مخامخ ده، خو د کلونو په تیریدو لا هم رغول شوې نه ده. ټاپي ترکمنستاني چارواکي وایي له افغانستان څخه د ټاپي پروژې تیریدونکي نلکۍ ته هیڅ هر ډول زیان واوړي بیا یې بیه دوی پرې کوي او جوړوي بیه. پاکستاني رسنۍ وایي تر دې وړاندې پاکستان او ترکمنستان د دې بیې پرې کولو اړوند د نظر اختلاف درلود، خو اوس یې هوکړه کړې ده. هرات لویه څارنوالۍ وایي په هرات او بادغیس کې د ولسمشر د بخښنې او تخفیف د فرمان له مخې د 5 میرمنو په ګډون 114 بندیان خوشي شول. د دې ادارې لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې یاد شمېر بندیان چې 15 ښځې او 109 نارینه پکې شامل دي د میلاد نبی په مناسبت د ولسمشر فرمان چې صادر شوی و خوشي شول. پارلمان د افغانستان حکومت دغه هیواد پارلمان کې د قوانینو په ضد تصویبېدو نیوکه کړې چې وایي تر اوسه لسګونه تقنیني سندونه تصویب ته په انتظار دي، خو د ولسي جرګې د تقنین کمیسیون حکومت ته د ناظروري تقنیني فرمانونو په صادرولو تورنوي. غنی ولسمشر محمد اشرف غنی په 2 بیلابیلو څانګو کې 50 هنرمندانو ته 50 زره افغانۍ نغدي مرسته منظوره کړه. اسرائیلي جنگي الوتکې د غزې ښار په لویدیځ کې د حماس د جهادي غورځنګ په یو پوځي مرکز هوایي بریدونه کړي دي. د فلسطیني رسنیو د راپورونو له مخې د اسرائیلي اشغالګرو الوتکو د غزې په تړانګه کې د حماس د جهادي غورځنګ په یو پوځي هدف 15 توغندي ویشتلي چې اور پکې لګېدلی دی. د بدخشان ولایت په راغستان ولسوالۍ کې د 2 قومندانانو په شمول 18 تنه محلي پولیس طالبان سره یوځای شوي دي. د دولت د محلي پولیسو اړوند دغه قومندانان تېره ورځ طالبانو ته اوښتي او له خپلو ځانونو سره یې وسلې او مهمات هم وروړي دي. زلمی خلیلزاد افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغان سولې په تړاو یې له حکومتي، سیاسي او امریکایي چارواکو سره ناستې ګټورې وې او افغان سوله یې د یو مهم پړاو ته نږدې بللې ده. کرکټ د افغانستان کرکټ بورډ تېره اونۍ راشد خان له لوبډلمشرۍ ګوښه او پر ځای یو ځل بیا اصغر افغان لوبډلمشر کړ چې ورسره د کرکټ مینوالو سخت غبرګون هم راوپارول. ننګرهار ولایت وروسته په خوست ولایت کې هم پر دولتي مامورینو بندیز لګول شوی چې په جیبونو کې کلدارو سره ادارې ته نشي ننوتلی. تمباکو روغتیا د نړیوالې ادارې په تازه راپور کې ښودل شوي چې په نړۍ کې د نارینه‌وو په منځ کې د تمباکو استعمال مخ په کمیدو دی. دا راپور وایي چې د خلکو د روغتیا او ژوند لپاره د حکومتونو هلو ځلو ګټه کړې ده. د پکتیکا امنیتي مسؤلین وایي په اوازې خوا او تړوي ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو په 2 جلا عملیاتو کې 7 طالبان وژل شوي دي. پروان په سویلي سالنګ کې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د نږدې 20 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 220 کیلو ولټه سب سټیشن جوړ او پرانیستل شو. د قطر امیر تمیم بن حمد الثانی د مالیزیا په پلازمینه کولالمپور کې د اسلامي هیوادونو غونډه کې د وینا پر مهال ویل چې سیمه کې د ناامنۍ او ستون د اصلي لامل اسرائیل دی. بلخ
د بلخ ولایت ښځې سوداګرۍ له حکومت خپلو محصولاتو ته د بازار غوښتنه کوي. دوی چې د لیندۍ په 28مه مزار شریف ښار کې د ښځو سوداګرو د تجاربو شریکولو په پروګرام کې راټول شوي، همداراز یې د سوداګرۍ په برخه کې میرمنو ته د حرفې زده کړو د ورکړې غوښتنه درلوده. ناکامورا یو شمېر مدني فعالانو د ډاکټر ناکامورا د قتل عاملینو ته سزا غوښتنه وکړه او له حکومت یې غوښتل چې د کور دننه د پردیو استخباراتي ادارو جاسوسان ونیسي او د قانون منګلو ته دې وسپاري. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته مهمو پیښو څخه ځان خبر کړئ، زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.